I have no money که I have not money کم یو صحیح دی no استعمال کړو cannot مثلا she has not a brother که she has no brother کم یو صحیح دی no smoking cannot smoking یا هم he has no time که یا he has not time کم یو صحیح دی no cannot کچیری تاسې د نو او not د استعمال طریقه او ځایونو باندې نه پوهیږئ نو دا ویډیو ستاسې لپاره دی درس تر پایه وګورئ او ملګرو سره هم شریک کړئ So let's get started. لومړی راځو د نو د استعمال ځایونه زده کوو لومړی نو د yes no questions یا بلې او نه سوالونو په جواب کې استعمالیږي yes no questions مو په تیر درسونو کې وویل چې عموما په اکسلري باندې شروع شوی او داسې نور نو د yes no questions په جواب کې موږ نو استعمالو مثلا Do you have a brother آیا ته ورور لرې نو موږ کولی سو وایو چې no No I don't موږ نسو کولی وایو چې not Do you have a brother Not ورور لرې not وایو not غلط دی نو د yes no questions په جواب کې no استعمالیږي Do you have a brother که چیرې غواړو منفي جواب ورکړو نو no وایو no I don't yes خالی no Are you a driver آیا ته یو موټر چلوونکی یې نو که چیرې منفي جواب غواړو ورکړو not نه استعمالو ځکه دا yes no questions دی په اکسلري باندې شروع شوی دی نو موږ ساده no وایو که چیرې مثبت جواب ورکړو yes او که چیرې منفي جواب ورکړو no نو not نس استعمالولی ځکه دا yes no questions دی Are you a driver No I'm not یا ساده no Can she cook آیا دا اشپزي کولی سي که چیرې کولی سي yes او که چیرې نسي کولی not نسو استعمالولی ځکه دا yes no questions دی Can she cook not دا غلط دی no باید no استعمال سي Can she cook No Was she asleep آیا دا بیده و نو موږ no استعمالو no نو هغه سوالونه چې په اکسلري یا کومکي فعل باندې شروع شوي وو هغه yes no questions دی او جواب یې موږ په no باندې ورکولی سو دوهم د یو اسم څخه د مخه استعمالیږي په شرط د دې چې د اسم یا ناون نه مخکې ارټیکل نه وي راغلی ارټیکل مو تیر درسونه موضوع ان د دا درې سره لغتونو ته ارټیکل ویل کیږي نو د اسم څخه د مخه استعمالیږي په شرط د دې چې د اسم څخه مخکې ارټیکل نه وي اوس راځو مثالونو ته I have no problem زه کوم مشکل نه لرم دلته problem اسم دی نو د اسم څخه مخکې ان او the ارټیکل نه دی راغلی نو په دې خاطر موږ نو استعمالو موږ نسو کولی ووایو چې I have not problem دا غلط دی I have not problem غلط دی ځکه problem noun دی او د noun څخه مخکې ان د نه دی راغلی نو موږ حتمی باید نو استعمال کړو I've no problem She has no car دا موټر نه لري car خپله اسم دی نو د اسم څخه مخکې نو استعمالیږي She has no car موږ نسو ویلی چې She has not car وایي دا غلط دی That is not a house نو That is not a house هغه یو کور نه دی نو په دې خاطر house اسم دی د اسم څخه مخکې ارټیکل راغلی دی ان د ارټیکل دی دلته راغلی دی خپله ارټیکل دی نو چې کله ارټیکل راغلی موږ نو نه استعمالو not استعمالو نو په دې خاطر دلته not استعمال شوی دی موږ نسو کولی چې وایو that is no a house دا غلط دی په دې خاطر چې ارټیکل راغلی دی that is not a house درېهم کله چې د اسم څخه مخکې صفت راشي نو موږ نو استعمالو مثلا that is worthy idea هغه ارزښتمن نظریه ده دلته worthy صفت دی او idea noun دی نو په دا جمله کې موږ نو استعمالو مثلا that is no worthy idea موږ داسې نسو ویلی that is not worthy idea داسې نسو ویلی موږ ویلی سو that is no worthy idea
we have free time. دلته free خپله صفت دی او time اسم دی. نو موږ د صفت څخه مخکې کله چې د اسم څخه مخکې یا time چې دلته اسم دی مخکې صفت راغلی وي free صفت دی نو موږ هغه وخت موږ نو استعمالولی سو کله چې غواړو منفي جمله جوړه کړو. مثلا we have free time موږ آزاد یا اضافي وخت لرو. کله چې موږ نه لرو اضافي وخت موږ we have not free time نسو ویلی. موږ we have no free time ویلی شو. we've no free time. اوس راځو not زده کوو چې not په کوم ځای کې استعمالیږي. لومړی کچیری د یو اسم څخه یا نام څخه مخکې ارټیکل ان ده راغلی وي نو موږ په هغه جمله کې کچیری غواړو منفي یې کړو نو not استعمالوو. مثلا this is not a house. موږ نسو ویلی this is no a house. ګوره دلته راغلی دی ارټیکل دی نو کله چې ارټیکل راغلی وي موږ not استعمالوو. this is not a house. که چیرې موږ وایو this is no a house غلط دی. مثلا that is not a car. هغه موټر نه دی. ګوره a car یا that is not the car. هغه موټر نه دی. موږ نسو ویلی that is no the car. نو موږ not استعمالوو ځکه ارټیکل راغلی دی. that is not the car. دوهم not موږ د enough any money much مخکې استعمالوو. موږ نسو کولی د much money any او enough مخکې نو استعمال کړو. نو که چیرې په جمله کې enough any money much راغلی وي د هغه مخکې موږ باید حتمي not استعمال کړو. مثلا we do not have enough time. we do not have enough time. موږ نسو ویلی do not have ځکه دلته enough راغلی دی. we do not have enough time دا غلط دی. موږ we do not have enough time. we do not یا we don't have enough time. مثلا she has much money. دا ډیر پیسې لري. موږ نسو کولی she has no much money ځکه چې much راغلی دی د much سره موږ not استعمالوو. she has not much money. درهم not د ملکي صفتونو یا possessive adjectives مخکې استعمالیږي چې possessive adjective مو مخکې زده کړي وو. my your his her its our دا possessive adjectives یا ملکي صفتونه دي. نو not د ملکي صفتونو مخکې استعمالیږي. مثلا these are not my shoes. دا زما بوټونه نه دي. موږ نسو کولی وایو these are no my shoes. these are not my shoes ځکه my راغلی دی. my possessive adjective یا ملکي صفت دی. it is not her pen. دا د دې قلم نه دی. her possessive adjective دی. دغه مخکې موږ not استعمالوو کله چې غواړو جمله منفي کړو. this is not his brother. دا د ده ورور نه دی. his brother his خپله ملکي صفت دی. نو موږ نسو کولی this is no his brother ځکه چې دلته his راغلی دی ملکي صفت دی نو موږ not استعمالوو. this is not his brother. نو په پایله کې غواړم یو ساده خبره درته وکړم. no جمله منفي کوي او همدارنګه not فعل منفي کوي. مثلا I like swimming. زما لامبو وهل خوښ دی. دلته like زما خوښ دی. like فعل دی چې مې نه دی خوښ دغه فعل غواړم منفي کم. I do not like. I do not like swimming. نو دا فعل دی. نو not فعل منفي کوي او نو جمله منفي کوي. ملګرو نن درس مو همدومره و. که چیرې کومه پوښتنه لرئ په کومنټ کې راته ولیکئ. حتما یې جواب درکوم. د ویډیو لایک مو هیر نشي. که چیرې ویډیو لایک کړئ دا به د دې سبب وګرځي چې یوټیوب دا ویډیو نورو ته هم لارښوونه یا ریکومنډ کړي. نو که چیرې نوی زموږ چینل ته راغلی یاست سبسکرایب یې کړئ. تر راتلونکي درسونو په خدای پاک سپارم. ښه وخت ولرئ.